کله چې ستاسو په ژوند کې فوکس وي تاسو کې به یو جذبه وي او موټیویشن به وي تاسو به خامخا انشاءالله الله رب العزت کامیاب د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر په ژوند کې به څنګه فوکس پیدا کوم؟ ګوره بچې په ژوند کې فوکس پیدا کولو دپاره یو څیز ډېر زیات اهم دی او هغه دا چې ستاسو په ژوند کې تاسو ته خپل منزل معلوم وي یعنی ځان له ویژن جوړ کړي وي نو هله به ستاسو په ژوند کې فوکس پیدا کیږي. رستے کی خبر ستاروں کا پتہ چلتے رہنے کو یہ لوگ سفر کہتے ہیں. وی نه مونږ ته د لارې پته ده او نه د هغې ستارې پته ده کومه چې مونږ ته خپل منزل او لاره ښیي او صرف په لاره تګ باندې خو سفر نه دی. نو کله کله خلک ژوند همداسې تیری ځکه خو خپل منزل ته نه رسي او ځکه خو بیا د هغې په ژوند کې فوکس نه وي. د مثال په توګه باندې کو چېرې تاسو د بس یو اډې ته لاړ شئ او هغې ته ووایئ چې جي ماله خو یو ټیکټ راکړه نو هغې به درنه تپوس کوي که نه چې بچې کوم خوا ځې نو کو چېرې تاسو ته ووایئ چې ما ته پته نه لګي نو هغې به تاسو له کوم ځای ټیکټ درکوي بلکې کیدای شي چې ووایي چې د ماشوم په ذهن کې خو څه فرق دی چې د خپل منزل ورته پته نه لګي او ټیکټ اخیستو له راغلی دی چې همدقه شانتې زموږ د ژوند د سفر هم مثال دی چې د ژوند سفر کله هم شروع کوو نو پکار دا دی چې موږ ته خپل منزل بالکل معلوم وي نو هله به په ژوند کې زمونږه فوکس راځي او کله چې هم تاسو ته خپل منزل معلوم وي او دغه منزل ته د رسیدو وجه هم معلومه وي نو ستاسو په ژوند کې به موټیویشن هم سیوا وي او فوکس به هم سیوا وي. ما په خپل 11 کاله کوچینګ او د ټریننګ په دې تجربه کې داسې خلک لیدي دي چې د چا په ژوند کې ویژن او مقصد واضح وي نو هم هغومره د هغوی په ژوند کې فوکس هم زیات وي او د چا په ژوند کې چې ویژن او مقصد واضح نه وي نو د هغوی په ژوند کې فوکس هم نه وي. او نن سبا د ځوانانو خلکو په ذهن کې دا یو خبره ناسته ده یاره جي مونږ به نن خپل ویژن جوړ کړو او سبا به مونږ کامیاب شو. داسې نه ده بچې دا د فطرت خلاف ده. لکه د مثال په توګه باندې یو ماشوم لایر جوړېدل غواړي چې د یتیمانانو غریبانانو او مظلومه خلکو چې څوک خپل د وکیل فیس نشي ادا کولی د هغې کیسز د الله د رضا دپاره وګټي نو دا وکیل جوړېدل دا د ویژن شو او د الله د رضا دا د واضحه مقصد شو. اوس بچې د ماشوم له پکار دي چې د اول میټرک وکړي او د هغې نه پس انټر وکړي او د هغې نه پس LLB کې 15 کاله سبق ووایي نو پس د هغې نه به د یو ښه ایډوکیټ جوړ شي چې د یتیمانو غریبانو او د مظلومو خلکو کیسز په کوټ کې وګټي. اوس د ماشوم له پکار دي چې دی په هر یو سټپ باندې فوکس کی. لکه د مثال په توګه باندې چې دی کله میټرک کوي دی په میټرک باندې فوکس کی دا میټرک په ښه طریقې سره وکړي نه چې دی په ذهن کې وایي چې زما په LLB کې داخله وشي او که ونشي او د دغې غم خوري بلکې پکار چې دی په دې لومبي سټپ یعنې په میټرک باندې فوکس کی نو چې دی په دې باندې فوکس کی او مهنت کوي نو دی میټرک په ښه طریقې سره وکړي نو دویم سټپ به ورته هم آسان شي یعنې په ښه کالج کې به ورته داخله میلو شي او بیا په انټر باندې فوکس کی او هغې کې مهنت وکړي نو په دریم سټپ یعنې په ښه کالج کې او په LLB کې ورته داخله میلو شي او بیا په هغې باندې فوکس کی نو بیا به د یو ښه وکیل جوړ شي. کو چېرې فرض کړه د ویژن ښه وکیل جوړېده نه وي نو دی په میټرک کې هم پریشانۍ چې یاره مخکې به څه کوم په انټر کې به هم پریشانۍ چې یاره مخکې به څه کوم او کله کله به په LLB کې به داخله اغوستې وي او هم به پریشانۍ چې یاره نور خلک خو په نورو سبجیکټس کې ډېر ښه روان دي او زه LLB کوم نو دوی به ترو او په ژوند کې پریشانه وي او فوکس به هرګز نه وي. او بچې په ژوند کې فوکس پیدا کولو دپاره دا هم یو ډېره ضروري خبره ده چې په یو وخت کې به صرف یو کار کې په یو وخت کې به 2 کارونه هرګز نه کوي. کله چې هم څوک په یو وخت کې 2 کارونه کوي نو دې ته موږ ملټي ټاسکینګ وایو او دا ډیر زیات خطرناک وي. لکه د مثال په توګه باندې یو سړی ډرایوینګ کوي ګاډي چلوي لګیا دی او دې موبایل فون ته هم ګوري لګیا دی نو دا موبایل فون ته کتل یا موبایل فون باندې خبرې کول دا یو ټاسک دی او ډرایوینګ کول دا بل ټاسک دی نو دې ته موږ ملټي ټاسکینګ وایو. نو کو دا سړی ډیر هم ایکسپرټ وي خو یو نه یو ورځ به د فوکس موبایل ته وي او ګاډي ته به نه وي او اکسیډنټ به وکړي او خپل ژوند به هم غرق کړي او ډېر قیمتي ژوندون به ځان سره هم غرق کړي. دا ولې د ملټي ټاسکینګ وکړو. نو بچې د ژوند ګاډي هم دقه شانته دی په ژوند کې به هم یو وخت کې 2 کارونه نه کوي
کله چې بچی تاسو سټډي کوئ نو ټول فوکس به په سټډي باندې وي، کله چې گیم کوئ نو ټول فوکس به په گیم باندې وي. تر دې پورې کله تاسو چیس کې ما چې انجوای کوئ ټول فوکس تاسو په چیو باندې وي او په هغې کې په ګپ شپ باندې وي. کله به ستاسو په ژوند کې فوکس راځي او که بچی ستاسو په ژوند کې فوکس راغی نو دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ، ان شاء الله العظیم تاسو به خامخا منزل ته رسئ. بچی په دې میټرک کې به موږ ته یو تجربه کوله د کنکیو میرر او د کنویکس میرر. کنویکس میرر هغه و چې هغې به د نور شعاګانې خورې ورې ویشتلې او کنکیو میرر هغه و چې هغې به د نور شعاګانې یو نقطې ته راغونډې کړې، یعنې فوکس به یې کړې. نو چې د هغې کنکیو میرر د لاندې موږ کاغذ ونیوه نو هغه به ګرمېدم نه، ځکه د هغې به د نور شعاګانې خورې ورې ویشتې او کنکیو میرر به د نور شعاګانې راغونډې کړې یو نقطې ته، نو هغه کاغذ به اوس وځېده. نو د دې نه دا ثابته شوه کله چې ستاسو په ژوند کې فوکس وي تاسو کې به یو جذبه وي او موټیویشن به وي، تاسو به خامخا انشاءالله الله رب العزت کامیابوي. یو جهان مننه. دوی سړی شي بچې د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.